ترافیکي لارښود. ګرانو دوستانو، زموږ د نن ورځې د درس عنوان دی لوحې. ګرانو وروڼو، د څلورم قسمه لوحو نوبت دی چې څلورم قسمه لوحو ته موږ تاسې هدایت کوونکي لوحې وایو. شنې ګردۍ لوحې دي، دې ته هدایت کوونکي لوحې وایي چې ډریور ته هدایت کوي چې پر کوم طرف باندې ولاړ شه. دا لوحې زیاتې په وزارتو کې یا په غټو غټو شفاخانو کې درول کیږي چې هلته دا سړکان لنډې لنډې کاټې لري. خو خیر په دننه د ښار کې هم دا لوحې درول کیږي که جادې دي که هر ځای دی. ډریور باید فقط لوحه پر ځان باندې تطبیق کړي، نور د لوحو درېدنګې په دې پورې اړه نه لري. ارځه چې پولیس ترافیک درې ورې درې، خو ډریور باید په لوحه پوهي، په مطلب یې پوهي، باید پر ځان باندې تطبیق کړي. د لوحې نښان چیرې خواته باید هغې خواته ولاړ شي. مخامخ ته ځې تیر مخامخ سم دی، راسته لاسته کاټېږي. بیا چپه طرف ته ځې مخامخ لاره نسته، کاټې لرې راسته او چپه لاسته. په پسې مخامخ لار ده، بیا چپه او راسته دواړو طرفو ته هدایت درته کوي. بیا چپه لاسته لار نسته، بیا مخامخ لار ده، چپه لاسته لار شته، مخامخ لار شته، راسته لاسته لار نسته. بیا بله لوحه ولاړه ده، درته وایي چې شاید کیدای شي مخامخ دیواله سي، راسته او چپه لاسته لاره درته ستا هدایت درته کوي، وایي مخامخ لار نسته. بله بیا مایله لوحه ده، یعنې داسې کږه لوحه ده. وختې که چیرې دا لوحه تا ته هدایت کوي چې پر ما باندې راوڅرخېږه، یا ګلدان دوه ځای سوی په ګلدان کې درته ولاړې چې دغه بل لاس ته راواوړه، یا مثلا چوکې پر هغه چوک باندې ولاړې وایي دا ور راوخوره، یعنې پر چپه لاس دا بله پر راسته لاس باندې داسې لږ مایله ده. په پسې د څرخ لوحه ده چې هر چوک ته ورځې، هرې چرۍ ته ورځې، د لوحه ورې ولاړې تا ته هدایت کوي چې پر دغه چوک باندې راوګرځېږه. یعنې داسې مه کوه چې ته دا چوک تر مخه ته لنډ راوڅرخېږې. مثلا د ډنډ چوک ته ته د سرپوزې د خوا سره روان یې، داسې لنډ وڅرخېږې د چینایي شفاخانې خواته، نه داسې لنډ به پر دا چوک باندې دا ور راخورې. یعنې د کپتان مدد چوک څخه را روانې شهیدان چوک ته راورسېدې، داسې لنډ پر دیواله باندې کاټېږې، بېرته د کپتان مدد چوک خواته روانېږې. نه دلته پر دا کبرو، پر دا شهیدان چوک، پر دا منار باندې به راڅرخې، دې ته د څرخ لوحه وایي. په پسې لوحه ده د باسکل عکس دی پکښې کې. په مخکې لوحو کې موږ تاسې وویل په سره لوحو کې د باسکل عکس و، هلته باسکل داخلېدای نه سوای. دلته بیا په شنه لوحه کې دی، تاسې باید د لوحې مشخصات معلوم کړئ. لوحه شنه ده، د باسکل عکس دی، دغه جاده یوازې د باسکل دپاره ده، بل هیڅ وسایط د دې څخه استفاده نسي کولی. په پسې لوحه بیا د پیاده شمیلونو دپاره ده چې دغه جاده یا دغه سړک فقط د پیاده شمیلونو دپاره دی، هیڅ ترافیک داخلېدلی نسي. په پسې لوحه چین، یعنې په دغه جاده کې چې دغه لوحه ولاړې بې چینه موټر ته اجازه نشته چې داخل سي، چې چین یا پټې پورې تړلې نه وي. لکه زموږ تاسې چې په یخو ځایو کې واوره کېږي، لکه سالنګو داسې ځایونه، بې چینه څوک نسي کولی چې په دغه جادو کې ولاړ سي. په پسې 10 لیکلي دي په انګلیسي، په مخکنیو سرو لوحو کې 50 لیکلي وه، هلته تر 50 زیات سرعت موږ تاسې نسوی نیولی. دلته بیا برعکس دی، په شنه لوحه کې 10 دي، دلته باید تر 10 زیات سرعت ونیسئ، ولې چې جاده بنده خلکو ته مشکلات پیښوي. مثلا که 10 لیکلي وه ته باید په 40 کې ولاړ سي، په 50 کې ولاړ سي، او که چیرې 20 لیکلي وه ته باید په 10 کې ولاړ سي، مثلا سرعت به زیاتی. په پسې مخ ته به لوحه درته راځي، په سره خط به باندې لیکلي چې هغه قیودات یې، یعنې که در دې ښار څوک زیات ځي مشکل نسته. دا څلورم قسم لوحې وې، هدایت کوونکي لوحې چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړې. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.